د شال نیوز ګرانو کتونکو اوریدونکو عصمت علي اخون یم. نن د سوات بشمول ټول ملاکنډ ډیویژن یعنی لسو ضلعو کې د ټیکسونو د نفاذ خلاف شټر ډاون هړتال دی او زموږ د مینګوري ښار خواوشا کم تحصیلونه چې دي یا خواوشا کم علاقې چې دي بازارونه دکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه باندې بند دي. نو راغلي یو د ټریډرز فیډریشن په غږ باندې دا هړتال شوی دی، دا شټر ډاون شوی دی. نو زه به د ټریډرز فیډریشن د ملګرو سره او د عام ولس سره به د دې هړتال په حواله باندې خبرې اترې کوو. د دې ټول سیموار چې دي په 28 مئی 2018 باندې په اسمبلیانو کې چې کوم ممبران نسو هغه په وفاق کې او هغه په صوبایي کې هغه د ملاکنډ ډیویژن او د سوات د عوامو هغه ذمہ دار دي. ځکه ذمہ دار دي چې دا خلکو له په باره اکثریت ټولو ورکړو د دې غرض او د دې مقصد لپاره چې دوی به زموږ په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې د دې وطن د دې ملاکنډ ډیویژن د عوامو حقیقي نمایندګي به کوي. خو د بدقسمتۍ نه چې داسې ممبران موږ اسمبلیانو ته لېږلو چې هغه په پاټا کې فرق یې نه شو کولی. د ملاکنډ ډیویژن آئیني او قانوني حیثیت یې ختم کړی دی. ارټیکل 247 ارټیکل 246 چې دا د پاکستان د 1973 د آئین حصه وه. ملاکنډ ډیویژن په دې کې د هر قسمه ټیکسونو نه د هر قسمه ظلم د هر قسمه بربریت نه دا باقاعده طور باندې مستثنا ګرځولی و. که فرض که اوس دا ارټیکل بحال شو نو د ملاکنډ ډیویژن او د سوات عوام چې کوم دي دوی به هغه زوړ حیثیت له راشي چې کوم حیثیت د سټیټ په دور کې و د والي سوات په دور کې هغې له به راشي. موجوده اسمبلي دي د خپلې ګناه اعتراف وکړي، دا د اډمیټ کړي چې دا ګناه موږ هغه ټیم کړې وه او اوس د یو سپیشل اجلاس راوغواړي پرایمشل اسمبلي او بیا د واپس د دې اکټ نه دوی وډرال شي، دا د ډیوټیفای کړي چې ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکسز دا سیستم ختم شي. ځکه دلته کې د والي سوات د دور نه دې وخته پورې نه ټیکس و نه دونه ظالمانه نظام و. دا ټیکس چې دی دا نامنظور دی، دا دوی مسترد کړی دی. دا ټیکس نه دی، دا ګونډه ټیکس دی، دا دوی مسترد کړی دی. دا په هیڅ حالات کې نه قبلوي.